په چا چې خراب وخت راغلی وي نو ټول ورته وایي چې صبر وکړه، ښه وخت خامخا راتلونکی دی. مګر یوازې زور ته چې په کاره سړی یو چا ته ورغلی و چې ښه وخت راځي نه بلکې راوستل غواړي. په دنیا کې چې هر څومره خلک دي او څومره خلک دي چې د ښه وخت انتظار کوي او زاړه شي، مګر په هغوی باندې ښه وخت رانغی او نه ورباندې راځي. په یاد ولره ته به هر څه وکړې، ته باید هر څه پرېږدې، ته باید هر څه باندې څو هفتو د څو میاشتو ته باید د هر چا د نظر څخه پټ شې، ته باید خپله نن یوه نوې دنیا جوړه کړې په کوم کې چې یوازې تا او ستا مقصد وي. ولې چې ته کله واپس د باندې دنیا ته راووځې نو بیا به ټول خلک ستا په باره کې پوهېږي. دغه دنیا سمارټه شوه، نو د دې لپاره که ته هم کامیابي غواړې ته هم باید سمارټ طریقې څخه کار واخلې. که د نورو په رقم څلور ویشت ساعته محنت کوې نو ته به ټوله انرژي ضایع کړې. په یاد ولره ته باید خپله انرژي ولګوې او بچت یې هم کړې. کابي براینټ په ټوله دنیا پوهېږي چې د باسکټبال په دنیا باچا دی او د باسکټبال د دنیا باچا هم ورته ویل کېږي. دته د باسکټبال بلیک مامبا هم ویل کېږي. د کابي براینټ څخه یو ځل یو چا د هغه د ټریننګ په اړه پوښتنه وکړه او د شپږ قانون په اړه ورته وویل. هغه وویل چې زه تر 24 ساعته ټریننګ نه کوم. هغه وویل چې زه د شپږ څخه بیا تر 7 ګنټو پورې په پوره زبردستي سره ټریننګ کوم. د پوره زبردستي مطلب دی پوره زبردستي، نه کوم موبایل، نه کومې خبرې، نه کوم پالتو ځای ډوډۍ او چاک کول. ما خپله په ورځ کې 4 سیکشنه ایښي دي، په کوم کې چې د 4 څخه بیا تر 6 پورې سخت ایکسرسایز کوم، د 9 څخه بیا تر 12 پورې د باسکټبال پریکټیس کوم، د غرمې د 2 څخه بیا تر 4 بجو پورې اضافه د باډي لپاره ایکسرسایز کوم او د ماښام د 6 څخه بیا تر 8 پورې بیا اضافه پریکټیس کوم. په ورځ کې 6 ساعته، په هفته کې 6 ورځې او په 6 میاشتو کې زه دا هر کله هر بار کوم. همدې ته د 6 قانون نوم ورکړی دی. په ورځ کې تر 6 څخه بیا تر 8 ګنټو پورې محنت کول اسانه معلومیږي. خلک یوازې یو څو ورځې کوي مګر هر کله یې نه کوي. هر کله یې کول ډیر سخت دي. په ورځ کې 6 ساعته او په هفته کې 6 ورځې محنت کول د کامیاب انسان نښه ده. نو د دې لپاره یو چا ډېره ښه خبره کړې ده، که چیرې په یو پتري باندې د اوبو یو څاڅکی لګاتار ولویږي نو هغه به سوری کي. نو د دې لپاره یو پهلوان څخه یو چا پوښتنه وکړه چې ته ولې دومره طاقتور یې، ته داسې څه خورې چې لوی پهلوانان ماتوې. هغه پهلوان ورته وویل چې زه یوازې یو ګیلاس شیدې هره ورځ څښم. اوس د پوښتنې والا ورته وویل چې یوازې یو ګیلاس. هغه پهلوان ورته وویل هو یو ګیلاس خو هره ورځ هر بار. نو زما د ویلو مطلب دغه دی چې د سمارټ طریقې څخه کار واخلئ او هره ورځ یې کوئ او هر بار یې کوئ. یو روټین جوړ کړئ او هغه فالو کړئ. مګر که هغه روټین فالو کوئ نو د پوره شدت څخه په پوره فوکس سره او بغیر کومې بهانې نو ته به پوره ګټه ترلاسه کړې. په ژوند کې هره ورځ یو څه نوي څیز وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه.